سلام علیکم ګرانو دوستانو، بیا هم ستاسو ملګری لطیف مهربان یم. نن به زه تاسو ته ګرانو ملګرو دا در وښیم چې دا ویبسایټ سره خلک څنګه پیسې لاسته راوړي. صحیح تاسو کیدای شي اورېدلي وي چې کوم ملګري یا کوم انډیوال یا کوم نفر راته ویلي وي چې زه ویبسایټ لرم او له هغه سره زه پیسې لاسته راوړم. صحیح ده، نو دا ډېرو ملګرو ماته فیسبوک کې میسج کړی و چې دغه پوښتنه موږ ته کوم ده چې څنګه دوی له ویبسایټ سره پیسې لاسته راوړي. ښه، له هر څه مخکې ګرانو دوستانو له تاسو یوه هیله لرم چې زما فیسبوک پیج لایک کړئ تر څو له هر ویډیو نه تاسو باخبره اوسئ. صحیح دی. او که ټویټر لرئ نو ټویټر کې هم کولی شئ ما فالو کوئ په نامه د لطیف مهربان، او انسټاګرام کې هم د لطیف مهربان په نامه. صحیح دی، تر څو تاسو زما له ویډیوګانو خبر شئ. او له هغه نه وروسته دوستانو تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ، دلته یوازې کلیک وکړئ نو تر څو تاسو له هر ویډیو چې زه شیر کوم هغه تاسو ته نوټیفیکیشن درسي، تر څو تاسو له ویډیو نه مستفید شئ او ګټه ترې واخلئ. صحیح دی. ښه ګرانو دوستانو، راځو نن دې ته چې څنګه ما تاسو ته اول کې ویله چې څنګه مونږ کولی شو له ویبسایټ سره پیسې لاسته راوړو. صحیح دی. ویبسایټ کې کوم اډز دي، کوم څنګه پیسې خلک لاسته راوړي. ګوره دوستانو، تاسو دغه وګورئ، دا ما پرې کلک دا وګورئ، تاسو دغه اډز دی. صحیح دی، دا اډز دی، دا ګورئ تاسو اډز دی، سټارټ ډاونلوډ چې لیکلی ځای شو دا اډز دی، دا کلیک ټو ډاونلوډ دا ټول ګورئ اډز دی. صحیح دی. ګوره دا یو ویبسایټ دی په نامه د فایل هیپو چې هغه ما تاسو ته وښود. دا ډېر مشهور ویبسایټ دی په جهان کې. ګورئ دومره ځله د نه ډاونلوډ شوی. صحیح دی، ډېر زیات مشهور ویبسایټ دی. دې کې هر قسم سافټویر تاسو وغواړئ سرچ کې ولیکئ درته پیدا کوي او ډاونلوډ یې. صحیح شو. دا بل د مونږ او تاسو لوکل ویبسایټ دی په نامه د خاما پریس. صحیح دی. ګورئ خاما پریس کې زه تاسو ته اډز در وښیم. دا دواړه ویبسایټونه چې اډز اخیستي دا دواړه له ګوګل اډسنس نه اخیستي. صحیح شو. ګوګل اډسنس خود دغه ویبسایټ دی. تاسو ته ما دې باره کې تشریحات درکړي د ګوګل اډسنس باره کې. نو اوس تاسو ته زه په مجموع کې وایم چې ډېر ویبسایټونه دي چې تاسو ته اډز درکوي، خو پکې مشهور چې دی په جهان کې اول چې دی هغه ګوګل دی. ولې څنګه چې تاسو ته معلومه ده که نه، په هر چیرې تاسو ځای کې اډز اخلئ که څه کوئ تاسو ته ټول نه مخکې د هغه کمپنۍ هغه نوم هغه اعتبار تاسو ډېر مهم چې هغه اعتبار لري جهان کې که نه لري. صحیح شو. هغه ډېر مهمه دی، ټولو خلکو ته مهمه دي. صحیح دی. بخښنه سره چې دلته دا مشکله پیدا کړه. ښه دوستانو، نو اوس دلته راځو دې ته چې څنګه دغه دواړه کمپنۍ نه خلک اډز څنګه اخلي. صحیح شو. ویبسایټو باندې فرض کړه دغه اډز ما تاسو ته در وښوده، دغه اډز څنګه دوی دلته لګوي. صحیح دی. دې ته ګران دوستانو اول خو به تاسو څه کوئ چې ګوره دلته به راځئ www.adsense دلته وګورئ دوستانو. بخښنې سره چې ما انټرنټ لږ مشکل پیدا کړ. ښه ګران دوستانو، بخښنه سره چې ما انټرنټ لږ مشکل پیدا کړ. ښه دغه ګورئ تاسو دا ګورئ دا اډز بای ګوګل. صحیح شو. دغه چې دي دا د ګوګل اډز دي چې دا ګوګل ورکوي ویبسایټونه ته. صحیح دی. بیا هغه نه بعد دا ویبسایټونه له دې نه کولی شي چې آنلاین ګټه لاسته راوړي. ښه دا بیا تاسو د ګوګل اډسنس اکاونټ که تاسو چیرې لرئ هغه لرنه کولی شي تاسو ورته اپلای وکړئ. صحیح دی. که چیرته ګوګل کوم چې کله اپلای وکړو بیا ګوګل تقریبا یو 2 ورځې الا یو هفته الا 10 ورځې پورې نیسي دا تاسو ویبسایټ به هغوی سره ریویو حالت کې وي. هغوی ګوري چې آیا ویبسایټ څومره ویزیټر یا ټرافیک لري د 4 ساعتو کې. صحیح دی. که چا چیرې 400 تر 500 نفر پورې ټرافیک لري، یعنې 400 500 نفر 4 ساعتو کې تاسو ویبسایټ ته راځي، تاسو ویبسایټ باندې کلیک کړئ نو هغه نه بعد تاسو کولی شئ په اسانۍ اپروو شئ. که چیرې بیا تاسو له ګوګل اډسنس سره دوستانو اپروو نه شولې بیا میډیا ډاټ نیټ ته راشئ. میډیا ډاټ نیټ د مایکروسافټ او یاهو کمپنۍ په شریکه یو د اډز یا د اشتهار ورکولو یو سایټ دی چې دا هم ډېر ښه پیسې ورکوي بعد له اډسنس نه. نو دلته هم کولی شئ، دلته به تاسو ویبسایټ هم ورکوئ، دلته به خپل ایمیل ادرس ورکوئ، ټلیفون هم که ورکوئ اپشنل دی، که نه ورکوئ مشکل نشته. دې ځای نه به ساین اپ کوئ. ساین اپ ته بعد څو مراحل دي چې هغه تاسو مخته بوځئ. انشاءالله نور مشکل نشته، اسانه دی. صحیح دی. یو ویریفیکیشن درنه غواړي چې هغه درنه په اډسنس کې غواړي. صحیح دی. کوډ درکوي یا به خپل د ویبسایټ فکر کوم تیم بخش کې د هډ سیکشن کې یو ټاګ دی، هلته به ځئ هغه به ویریفای کوئ. صحیح دی. هم چې ویریفای کوئ هغه نه بعد ریویو حالت ته ځي، هغه نه 2-3 ورځې نیسي تر څو هغوی ریویو کړي درته. ریویو نه بعد بیا تاسو کولی شئ چې کله بخښنه سره کله چې ویبسایټ ریویو شو سکسس شو هغه نه بعد بیا تاسو کولی شئ چې هغه اډز چې هغوی درکوي هغه تاسو بیا که څوک هاسټ لري ډومین چا اخیستی وي. صحیح دی. هغوی بیا پوهېږي هلته بیا ویجټس دي. صحیح دی. ویجټس کې به هغه اډ کوي
هغه نه بعد بیا تاسو کولی شئ چې هغه داسې لکه څنګه دغه ویب سایټونو کې تاسو چې ګورئ چې شو کېږي دغسې وګورئ تاسو دغه وګورئ دا اډز وګورئ دغسې به تاسو بیا دغه سایډ بار ته یا په باټم یا هیډ سیکشن کې صحیح دی د خپل ویب سایټ البته هلته به تاسو د اډز شو کوي بیا چې خلک راځي دا چې ویني او څوک چې پرې کلیک کوي نو هغه نه به تاسو څه کېږي عاید به درځي تاسو ته صحیح دی فرض کړو زه دلته راځم د خامو پرې صحیح شو دا دوی اډز دی صحیح شو زه په دې باندې داسې کلیک کوم صحیح دی ګوره دومره کلیک مه وکړه ګوره دوستان دې باندې چې ما کلیک صحیح شو اوس ایډسنس دوی ته همدغه پیسې ورکوي صحیح شو د ګوره یو ځل ما دې نه ګوره یو ځل په دې باندې کلیک صحیح شو دومره وخت چې دلته پاتې کېږم دلته چې زه کار کوم صحیح دې به ټوله دوی ته هغه کلیک دې ما څومره چې زه کوم څومره چې زه نور کار کوم بیا هغه دوی ته څه کېږي کاونټ کېږي دوی ته صحیح شو دغسې به دوی ته دا کاونټ کېږي دې نه به د پیسو دا ویو ما وکړه ما کلیک هم وکړه پرې صحیح شو ویو خو دغه دی چې زه د ویب سایټ ته رالم له دې اشتهاره ما یو ویو وکړه صحیح شو ګوره د اشتهار ما یو ویو وکړه صحیح دی دې باندې بیا زه کلیک کوم بیا هغه نو جدا پیسې ورکول کېږي صحیح شو دغسې دی دوستانو دغه دی نو تاسو انشاءالله چې څه شی مو اخیستی وي له دې ویډیو نه انشاءالله زه به را روان وختو کې نور ویب سایټونه تاسو ته هم نور بخښنې سره نور ویډیوګانې به تاسو ته ډکوم نو له تاسو آخر کې زه بیا یوه هیله کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسو زما له هر ویډیو نه چې زه اپلوډ کوم هغه نه باخبر اوسئ او تاسو نه مستفید شئ څه ګټه ترې واخلئ البته چې تاسو پوهیږئ چې آنلاین ویب سایټونه ډېر زیات دي چې هغه تاسو ته پیسې درکوي تاسو کولی شئ له هغه سره کار وکړئ انشاءالله زه به کوشش وکړم خپل څومره چې د ما علم دی څومره چې زه پوهیږم ما تاسو ته ګوره څو ځلې ویلي دي ګرانو دوستانو چې تاسو زه چې درته ویب سایټ معرفي کوم زه په دې معنا نه چې هغه ویب سایټ باره کې سل په سلو کې پوهیږم تاسو کوشش وکړئ تاسو نور زحمت وباسئ چې هغه ویب سایټ باره کې نور هم د ما نه هم ښه پوه شئ او ځان نور ورسئ صحیح شو نو په آخر کې بیا راته اوس هیله چې ما ویب سایټ بخښنې سره ما چینل سبسکرایب کړئ تر څو له ما ویډیوګانو نه خبر وشئ اوس مو دوستانو په خدای سپارم ښه وخت د خدای په امان